پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا څه کړي؟ دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. کرزي وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره په کور دننه مشروعیت او د دې لپاره لویه جرګه پکار ده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي وایي د نورو هیوادونو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اړینه ده لومړی دا ډاډ ترلاسه شي چې حکومت د ټولو استازیتوب کوي، په کور دننه د قانوني مشروعیت لري او د دې لپاره پکار ده چې لویه جرګه جوړه شي. ښاغلي کرزي د BBC له خبریالې یلدا حاکم سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خو دننه هیواد کې هم افغانان باید د دې ډاډ ورکړي چې حکومت د ټولو استازیتوب کوي، د افغانانو ښېګڼې ته پام پکې کیږي او دا چې حکومت قانوني مشروعیت لري بیا باید له نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړو. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.